د خپلواکۍ په ورېښمین د بلخ ولایت اړوند بلخ ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان د کرونا له امله ومړ. د پژواک خبري اژانس د راپور پر اساس د بلخ ولایت اړوند بلخ ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان عبدالودود مجاهد د کرونا له امله پرون ماښام مزار شریف شمال حوزې روغتون کې ساه ورکړه. بلخ اتلو نیوز ته د مزار شریف د بوالي سینا حوزې روغتون مسؤلینو ویلي عبدالودود نن سهار د روغتون تجرید ځای ته راوړل شوی و، خو له څو ساعتونو وروسته یې ساه ورکړې ده. ټولنیزو رسنیو کې ښکاري چې د نوموړي یو تن ساتونکی هغه ته په داسې حالت کې مساج ورکوي چې هیڅ صحیح تدابیر نه لري. د بلخ له دولتي کارمندانو هیله کیږي چې د عبدالودود دغه ساتونکي له کورنۍ او خلکو ګوښه او روغتون کې قرنطین کړي، ترڅو د کرونا وایرس نورو خلکو ته سرایت ونه کړي.